دا اسکندر ذوالقرنین دی لګیا دی په دنیا باندې قبضه کوي، دنیا باندې قبضه کوي، یو ملک فتح کوي، بل فتح کوي، چین ته ورسېد، دنیا قبضه کو، چین ته ورسېد. د چین یو شهزادګۍ وه ډېره زیاته هوښیاره وه، هغې چېرته د تصویر پیدا کړی چې دا سپین سړی دی چې په دنیا پسې نښتی دی، یو ملک هم فتح کوي یو بل ملک هم فتح کوي. خیر هغه خو د یو ښه مقصد دپاره فتح کوله چې دا ملکونه به فتح کړم او اسلامي خلافت او د صحیح طریقې سره به په دې کې د اسلام د احکامو تنفیذ به راشي. اوس امریکا هم لګیا ده، یو ملک نیسه او بل ملک بل ملک نیسه، د خو خپل غرض دی پکې چې چا نه به تیل وګټم او چا نه به هیرې جواهرات وګټم او چا کې هغه څه شی دی پروټین دی او که څه د پروټ څه نوم نومره هېر شو راته هغه ایټم بم کې ښه استعمالیږي. نو دا داتونه او دا قصې پیسې به پکې د هغه ملکونو ته ورسوم چې دا معدنیات او ذخایر قبضه کړم، لیکن د هغه مقصد جدا و. نو د چین یو شهزادګۍ وره د تصویر یې چې په چا جوړ کړی و او ځان سره یې ښودی. دې چې کله په چین علاقه باندې حمله کوي نو فوجونه یو طرف ته کېښودل، یو حمله کوو نو د فقیرۍ لباس واچوو، بلکل د فقیرۍ ځان نه یو ملنګ جوړ کړ او فوج ته یې وي زما د حکم انتظار وکړې دلته کښېنې، زه به د فقیرۍ جامه کې په خپله ځم حالات ګورم، معلومات کوم چې حمله د کم طرف نه وکړو، د بل چا باندې اعتماد مې نشته، او علاقه ګورم، د هغې فوج به وګورم، د هغې وطن به وګورم. نو جامې یې بدله کړه چې ما څوک ونه پېژني او د ملنګۍ او د فقیرۍ لباس یې واچو او ورننوت. چېرته هغه شهزادګۍ بره ناسته وه په خپل محل کې او دې یې صحیح کړ، ملنګ یې صحیح کړ. چاته یې ویې لکه تاسو ورشئ دا ملنګ نه مټه ونیسئ ما راوله تېری وس دې سره خو یې تصویر پروت و کلک یې د مټه ونیوه. او دا خو ته بادشاه ګیر شوي له زمونږ ګوتو له خدای راوستې او ورته یې جیل کې واچوې. خو جیل ته فوج ته پته هم نه لګي چې زمونږ بادشاه خو شهزادګۍ ګرفتار کړ. هغې خو وایي چې زمونږ بادشاه ته دی خپل معلومات کې راځي و د حملې حکم به کوي، منځ کې ګرفتار شو. شهزادګۍ حکم وکړه، شهزادګۍ ته هم پته وه چې د ده د دې فوج طاقت مونږ نشو لرلی، که دې مونږ مړم کړو نو بیا به زمونږ ډېره بده ورځي. اوس خو ځکه زمونږ بادشاهي ونیسي جوړه ورسره وکړو نو مونږ جمدي خو به پرېږدي که او که چېرته دې مړم کړو زه دونه فوج او دومره لښکر دې دنیا قبضه کړه مونږ به هم قبضه کړي، بیا به رانه انتقام لري چې څه چل به راسره کوي، وجنو یې نه خو یو طریقه باندې ور اصلاح کړو. دا بادشاهي هم په عقل کېږي، په بې عقلۍ ګرانه ده. جیل کې واچوه، حکم یې وکړه د جیل داروغه ته چې ډوډۍ پې بنده کړي، اوبار ته پې بند کړي، تیار ته یې پې بند کړل، 3 ورځې پس یې ځان ته حاضر کړل. هغې شهزادګۍ قیمتي لالونه او جواهرات او سره زر او سپین زر د دنیا چې کوم قیمتي هیرې دي ورته مخې ته کېښودې. بادشاه سلامت اوږې وی او ډېر اوږې، تږې مې وې او ډېر تږې م وی د دنیا قیمتي شی مې درته کېښود، په دې د خپله تندم ختمه کړو، لوږه دې م ختمه کړه. بادشاه لاندې ګوري، سلطان اسکندر لاندې ګوري، وی شابه که نه دا هیرې دي قیمتي، د یوې هیرې په کرونو درهم قیمت دی، د یو لال کرونو درهم قیمت دی. زما بادشاه کې چې مې کومې قیمتي هیرې او سونا او هر څه لیدل درته مې مخکې ایښودې دي، شابه په دې خپله لوږه ختمه کړه، په دې خپله تنده ختمه کړه. نو دې ورته وي دا خو نه خوړی شي او نه څکې شي، د دې خو زما لږ او تنده نه ختمېږي، وي همدا شی در کوم، بل شی موږ سره نشته. ده وله دیکه ورکړه، دا مې نه دي پکړه، دې وخت کې دا ما له فایده نه راکوي. وی خلاص شي یو موټی اوربشې ورته کوې راوړېول. اوربشې اوس لږې قیمتي دي، لیکن مخکې د اوربشې قیمت نو غریبه غریبۍ کې چې به د چا خوراک و او اوربشې وي، غنم جوار به چا نه موندل، اوس اوربشې څوک نه موني. یو موټی اوربشې ولوټه کوې راوړی والا، داسې لږې غوندې د یو 2 پیسو اوربشې ولوټه کولې او مخې ته یې ورته کېښودې، وایي ځکه نه په دې دې لوږه ختمه کوې ډېره ښه. هغه اوربشې وکوله، وایي څنګه شوې؟ وایي برابر شوم. وایي بویه بادشاه پته ولګېدله چې ستا د زندګۍ او د ژوند لپاره کوم شی ضروري دی. دغه هیرې لالونه جواهرات او سره زر په اوربشې وایه وی اوربشې مې ضروري دي.
وی جون به دې په څه بچ کېږي وی په دې اوربشو به بچ کېږي وی هسې ملک په مخ اخیستی دی د دنیا دپاره کله یو ملک قبضه کوي او کله بل قبضه کوي او کله بل قبضه کوي چې کم کې اوسېدې دونه اوربشې دې پکې کېدې چې ستا ګزاره پې کېده عجیبه ده عبرت خبره ده که نه کم ملک کې چې اوسېدلې دومره اوربشې پکې کېدې چې ستا پرې لوږه ختمېده ستا د قوم لوږه پرې ختمېده ملکونه فتح کې هیرې ګټې جواهرات ګټې سره زر ګټې بلډینګونه او محلات ګټې هغه دې په کار شو اوس دې څه په کار شو هغه شی دې په کار شو ما خو درته مخکې کېښود ذکر یې ورکړه او که هغه د 2 پیسو اوربشې دې په کار شوې بادشاه سلامت دغه اوربشې وخوره چې خیرت ته پرې روغ لاړ شي هیرې جواهرات فایده نه درکوي اخو پوه شو وی زه شاګردګي ورته وی در باندې مې رحم وکړه څه درته نه یم په مخه دې ښه بادشاه فوج ته حکم وکړي بس دا ما دپاره عبرت دی ځای چې زه فوجونه واپس کړي نور مې د دنیا ګټې او د دنیا فتوحات لري په کار بس ځای فوج ته حکم وکړو ډېرې علاقې مو فتح کړې خپل رب دې نه پس راضي کړي او د اوربشو ډوډۍ وخورئ مال پرېږدئ دولت پرېږدئ ولتنظر نفس ما قدمت لغد دا سوچ به وکړو چې مونږ قیامت له الله له څه وړي دي او څه مو ګټلي دي حدیث پاک کې راځي یو سړی ډېر زیات مالدار د قیامت پر ورځ به الله ځان ته مخامخ ودرئ بنده ما خو دله مال درکړی و که نه څه دې پکې کړي دي دولت مې درکړی څه دې پکې کړي دي دی وایي الله ما خو پکې دونه تجارت وکړو که نه چې تا ماله زر راکړی و ما ترې کورونه درله جوړ کړل تا ماله 100 راکړی و ما ترې درته اربونه جوړ کړل بلا بلډینګونه مې ترې جوړ کړل او ډېرې زیاتې مې کړې هغه پیسې او ته ما پرېږده چې دنیا ته لاړ شم چې دلی راوړم الله ورته وایي حدیث کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي شا پرېږده مخکې وګوره مخکې دې څه رالیږلي دي دنیا دې ختمه ده اوس هغه دنیا دې اوس نشته ولتنظر نفس ما قدمت لغد وګوره مخکې دې څه رالیږلي دي دې بخي طرف ته وګورې الله مخکې خو څه نشته مخکې به وګورې الله اسم نشته ګس طرف ته به وګورې الله اسم نشته وی شا پرېږده چې مال دې ډېر کړی دی خو الهاکم التکاثر د دې مال ډېروالي غافل کړی وي د دې مخکې ژوند نه که نه د آخرت د ژوند نه وی لا سپونه به فرشتو ته حکم وکړي وبنیسي او اخر جهنم ته به ورغوزار کړي رونو موږ د دنیا مال او د دنیا د مال ګټې د دنیا جاه منصب او د دنیا دولت او د دنیا حرس او د دنیا مالونو دی غافل کړي او آخرت امیر کړی دی حضرت حسن بصری رحمه الله دا یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی ډېر لوی شخصیت جناب دومره لوی سړی تیر شوی دی چې زموږ د احادیثو استاد دی او په بخاري شریف کې او دارنګې په دې ټولو کتابونو کې د احادیث نقل کېږي او جناب د تصوف په دې پیرانو کې د دې ټولو پیرانو پیر دی د ټولو په سلسله کې د دې نوم شامل دی یو زمانه کې تاجر و زبردست تاجر او ډېر زیات مالدار و بادشاهانو له به یې تحفې تحایف وړل نو د روم یو بادشاه هرقل بلا سامان یې راواغېشت او قیمتي قیمتي څیزونه او یې زه هغه له تحفه وړم چې څنګه راغې نو بادشاهانو ته خو نیغ په نیغه نږدېکت ګران دی یو دوست وزیر هغه له هم څه تحفه یوړه ورته وی وزیر صاحب ما له د بادشاه نه د ملاقات ټیم وله ما وله څه تحفې تحایف راوړي دي ملاقات به م ورسره وکړو او تحفې تحایف به م وله ورکړو وزیر ورته وی چې داسې پروګرام دی چې اوس نه کېږي بادشاه چېرته روان دی او یو ناشنا سیل دی ته به هم راسره لاړ شئ او چې کله بادشاه واپس شي بیا تا ملاقات به ورسره برابر ډېره ښه حسن بصري وی د روم زما دغه اشنا دوست وزیر دی زه ورسره روان شومه لویه قافله د بادشاه دی وزیران دي ښځې دي هلکان دي قسم قسم خلک دي د کلي نه بار یو اعلی غوندې ځنګل او په ځنګل کې یو بهترین باغ دی هغې ته ټول خلک لاړل وی زما د دوست دی وزیر ما یو خیمه برابر کړه چې ته په دې خیمه کې کښېنه تماشه کوه او چې کله واپس شم بیا به سره خبرې اترې کوو ما دا سوچ چې بادشاه به ښکار نه راغلي دی به ښکار کوي یا اکثر دا بادشاهان دا یو بل سره د اسونو او د اوښانو زغل کوي دا مقابلې کوي دې له به راغلي سیر و تفریح له به راغلي وی جناب ګورمه چې د دې باغ او د دې ځنګل په دا منځ کې یو خیمه ده
او ډېره قیمتي اعلا د سرو زرو چغاو پرې شوی دی او د هغې خیمې نه ګیر چاپېره په پردوم سره زر دي او چې کوم د هغې هغه پولي دي هغه ډېر قیمتي او اعلا یو ډله ځي هلکانو د جینکو د بوډاګانو لښکر بادشاه وزیران او هغه خیمې ته ځي او د هغه خیمې نه تاویږي او یو کس پکې ورننوځي او واپس راځي وی افسوله کې مې سوچ کو چې بنده دا خیمه کې څه دي او دا خلک دې خیمې ته څه دپاره ځي دا تاسو څو کړل وی تا ولیدل لومبې چې یو ډله ورغله لویه ډله دا د ټول روم طبیبان او ډاکټران او حکیمان دی ورغلل او د بادشاه د هغه خیمې نه چکر یې ولګو او چې مشر ډاکټر او طبیب و هغه بیا وردن نه شو او د بادشاه دغه زوی خیمه چې د قبر کم ځای دی هغې ته ورننوت او ورته وي د بادشاه زویه مونږ تا پسې ډېر خفه یو بادشاه خفه دی مونږ د ټول روم ډاکټري طب او حکمت راوړی دی که په ډاکټرۍ او طب او په حکمت ته جمدی کېږې نو چې څومره قواري ته مونږ یې کوو مونږ کوشش کوو چې تا جمدي کړو چې بادشاه خوشحاله شي خو افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې هغې مرض په چا ولګي نو په طب او په ډاکټرۍ واپس دا بیماري نه دي داسې درمو که نه ده یو بیماري ده چې هغه دا ناقابل علاج ده چې هغې ته بوډاپه وایي بوډاوالی کې راغې سړی ځوانېږي نه او دویم مرګ چې راغې نه د ډاکټر بچ کولی شي نه د ساینسدان بچ کولی شي نه د امریکې او د بش د عارضي مجازي طاقتونه بچ کولی شي خبره ختم نه ډاکټر ورته وایي هغه مشر طبیبه چې افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې د هغې علاج چا سره نشته دا بیماري کې راله سړی ته واپس نه خلاصېږي مونږ بې بسوي سلام علیکم دا ټول حسن درته قربانو افسوس معامله دی د هغې ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا حسن څه شی دی داسې ده که نه ده الله د چا په حسن څه کوي د حسینانو خشته او ډولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله جمیل الله ډېر زیات ډولې دی چې مخلوق یې خشته ښکلې پیدا کړی دی چې د الله ذات به څومره خشته او څومره ښکلې به الله دې زموږ دیدار نصیب وګرځولي کې نو هغه ذات سره دې معامله ده چې د هغه د چا په حسن څه او نه د مرګ نه خشته بد کېدی شي او نه ترې بدرنګ بد کېدی شي چې ته هم راغې خشته په هلکانو کې که حسندار هلک دی او که جینۍ ده که د 20 کالو کې ډز ورکړه او که 40 کې ډز ورکړه او که 80 ته ورسېدل بعضې وخت کې حسین او خشته زر مړ شي او بدرنګ 100 او 1.5 ته ورسېږي دا په رقم پکې نشته مونږ بېوسه یو نو مشر چې کم پکې خشته انسان هغه وي سلام علیکم واپس ته وی بله ډله دې ولیدله دا سپین ګیري هغې په جرګه هم سړی ته نه خلاصېږي ډېرې جرګې م ورته وکړې که نه کلا اذا بلغت التراقیه وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى یوم څنګه دی الى ربک یومئذ المساق کله چې مړی ته ساره وکړي که نه نو خلک وایي من را هلکه څوک تعویزګر شته که نشته دمګرې ولا وګورئ چې دم پرې واچوي چې جوړ شي والتفت الساق بالساق بس بیا پنډی د پنډی سره میلو شي او سا د مرۍ نه وځي او وظن انه الفراق دلته علما لیکي چې ژوند د یقین په معنا دی د پوره یقین راغی چې بس پلار نه لاړمه زوی نه لاړمه ورور نه لاړمه او د کور نه ووتم بیا په دې کور زما واپس قدم نشته داسې ده که نه دا سړي ته هله لګي دا مړی کور کې وشي سړي تار سره یاد والي صاحب زمونږ چې کله جنازه ایستله یو عجیبه کیفیت په ما راغی دغه لږ ساعت کې دا الله را طرف نه جنازه چې وته خولې نه مې دا لفظ ووته الله دې معافي وکړي ما وی بس نن نه دې ووته واپس په دې دروازه بیا نه راځي داسې ده که نه کم کور چې چا جوړ کړی دی او د مرګ په قدم ته ووت دغه کور به بیا واپس نه راځي بس ختم هغه بوډاګان چې مونږ جرګه راوستې ده په جرګه بعضې وخت کې انسان حاجت پوره کړي افسوس معامله د مرګ دی د هغې ذات سره ده چې هغه د مرګ په مسله کې جرګه هم نه مني وی بیا دا داسې خلک وللل چې هغې قیمتي اعلی هارونه قیمتي جواهرات په کاسو کې نیولې او د دولت انبارونو والا خلک وللل بادشاه سلامت جویا ته مړې
او مونږ درپسې خفه یو مال هم راوړی دی که ته په رشوت جمدې کېږي د ټول روم دولت تا نه قربان افسوس مرګ او د مرګ معامله هغې ذات سره ده چې په هغې سړی په پیسو هم نه کېږي بیا وی تا ولیدل چې یو چاقو چوبند لښکر لګیا دی هغه خپل سلوټونه وکړل ورغلل بادشاه زویه مونږ لښکر راوستی دی جنګ کوو ستا دپاره ځانونه وجنو جرګه مې راوسته ډاکټري مې راوسته او طاقت مې راوسته لوی لښکر او د هغې نه علاوه مال دولت مې راوړه خو افسوس او افسوس چې د مرګ نه واپس جمدې کېدل شته دی نه نو زه څوکه مونږ بې بسه یو آینده کال په تا زمونږ سلام دی کال پس وبېرل حسن بصري وایي دا قصه کوي دا وزیر صاحبه او زه دې سوچ کې پرېوتم چې واقعي مونږ خو د دنیا د مال غافل کړي دا خو حقیقت دی کله چې د ځمکې لاندې شو دا خو حقیقت دی نه مال به ټولی شي او چې کوم مال یې ګټلی دی هغه ترې پاتې نه عزت به چکولی شي نه علم به چکولی شي او نه د دنیا د بنګلې به چکولی شي او نه د دنیا د کلاشنکوف به چکولی شي او نه ډاکټري به چکولی شي دا خو سړی چې واقعي لاړ بس خو لاړه خدای خبر تا سره ملاقات کېږي او که نه او چې کله به کېږي که هم مسلمان مړ دی او ته مسلمان مړ شوی ممکن د ملاقات به وشي یو وخت کې او که هغه کافر لاړ الله دې ورسره کړي یا هغه مسلمان ته دې طور پسې کافر لاړې خو بس همیشه دپاره دروازه د ملاقات بنده شوه څه پته لګي د زندګۍ څه پته لګي د خاتمې څه پته لګي پروردګار دې زموږ خاتمه بالایمان وګرځوي زما وروڼو ځکه دلته جنازه کېږي که نه دلته ولې نه کوو مقبرې له به ځو او بیا شریعت وایي نبي علیه السلام فرمایي چې جنازه دې په مړي وکړه ورسره حساب چې تر دفنه پورې چې 2 تیراته ثواب دې وشي دې کې څه فایده ده اوړي کې به هم چې مقبرې له ځې او ورسره به ایسارېږي او په ژمي کې به هم ځې ایسارېږي به وخت دې هم ضایع شو دا دې دپاره چې دا مړی په خپلو لاسونو یوسئ او دا مړی په خپلو لاسونو قبر ته ښکته کړي او دا مقبره کې د پلار وویني چې او بابا مې ماغه دې پروت دی ورور وویني چې ورور مې ماغه دې پروت دی او کور والا مو ویلي چې هغه دې پروت دی او بچي مو ویلي چې هغه دې پروت دی زه م ورپسې را روان یم چې ته عبرت والې عبرت کفا بالموت واعظه عبرت والې نو حسن بصري عبرت واخیست چې عبرت یې واخیست څه ترې جوړ شو څه ترې جوړ شو جناب یو د ده په علاقه کې یو سړی دی ابو عمر چې ګناه تېر شو قرآن تېر شو دا غلطي مې شوې دا ګناه مې کړې ده نو دا بزرګانو پخوا به د علماو بزرګانو سړی له غوندې کاله و چې لږ یو کړه ومه چې آینده لپاره داسې نه کوي ویې لاړ شه مکې مکرمې ته هلته یو جومات دی په مینا کې مسجد خیف ورته و خیف بني کنانه دغې علاقې نوم دی هلته زما یو استاد ذات دی هغه ته ووایه دعا به درله وکړي الله به درته قرآن د آیت دی پیاده لاړ صاحبه د بصرې نه عراق نه ځه دا خو بلا مزل مکې مکرمې ته ورسېد دی په خپله وایي وایي چې مکې مکرمې ته ورسېدم بیا هغه مینا هغه جومات ته لاړم وایي د مازدیګر وخت نه لږ مخکې ورسېدم وایي چې ور ورسېدم نو هغه چې کوم سړی راته تپوس مې وکړو دی نو مې چې دا محراب کې ناست دغه سړی وایي ما وایي چې ودرېږه دا خرش دی څوک دی دعا غواړي څوک ورسره لاس میلاوي ملاقاتونه شروع دي ودرېږه چې مونځ وشي زه به ورشم وی یو سړی راغی د مانځه نه مخکې سپین څادر یې په سره جوړ خو ما ونه پېژن ما ته شا وه زه سره لاس میلاو که واپس لاړ وی د ما د ده په دنګون د الله تاسې یې ښودرې وی د دا سر داسې اسمان ته اوچت کړ او چې سر یې راښکته کړي ما ته چې سوچ وکړه وایي چې سوچ مې وکړه قرآن مې یاد و واپس الله را یاد کړی او تپوس یې رانه وکړو چې توبه دې مضبوطه ایستې ده که نه ما چې یو صاحب بس معافي غواړم بیا به نه کوم دا ګناه چې مې کړې ده دستومان دا حسن بصري د هر مانځه نه مخکې د عراق د بصرې نه دلته راځي او ما سره ملاقات کوي د جمع مانځه له بیا ځان بصرې عراق ته رسوي دېس باندې عام سړی د دې دنیا د سوټو دا مازغه چې له چا په عقل کې وي هغه خو دماغ عقل ته ګوري ډېر خلک خو د عقل د وجې نه ګمراهان شوي دي او دا کم ځای کېږي دا جي د عقل کم ځای مني طوی الزمان او طوی المکان دا لوی باب دی لوی دروازه ده لوی باب دی چې بعضې وخت انسان ته الله یو کرامت او شرافت ورکړي لږ کار ډېر کار په لږ وخت کې او ډېر کار په لږه زمانه کې او په لږ وخت کې کول لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لږ وخت کې په سکندونو په حساب کې بیت المقدس ته یا معراج ته رسېږي دا د انسان خپل اختیار هم ني الله له کې واچوي دې د کرامت وایي کرامت د سړي اختیاري ني الله کله وغواړي چې صادر کړي چې ونه غواړي نه صادرېږي
نو چا دې تپوس وکړو دې مرتبې ته په څو رسېدلې وې دې مرتبې ته هغې د بادشاه د زوی د مرګ په عبرت راورسېدلو. زمارونو دنیا ګټل ګناه نه ده، بلکل ګټه رزق حلال ګټل عبادت کې په دا نوټ هم درته لیکلی دي. نبی علیہ السلام فرمایي کمن ولای چې د ښځې په خوله کې اجر دی کې اجر او ثواب دی. هر شي چې غوټه کور ته وړئ لکه دا وایه دا ثواب ګټم، صدقه کوم په دې خپلو بچو په دې ښځه دا فرض صدقه ده، د هغې ثواب د نفي نه زیات دی. نو مال دولت ګټل ګناه نه ده. حضرت عثمان ته مونږ عثمان غني وایو، دا غني لفظ ورته مونږ لقب ایښودی. حضرت عثمان ذو النورین رضی الله عنه د ډېر مال دولت خاوند و. تبوک غزا کې 3 میسې لښکر سامان ټول د مهیا کړی دی. عبدالرحمن ابن عوف د ډېر لوی مال دولت خاوند و. لیکن رو مال او دولت د آخرت په مقابله کې مقصد به نه ګرځې. بس که د آخرت ګټه راله مال بال ته قربانې، او که کوم ځای کې د الله او د رسول دا ستا مال په کار شو چې زکات ورکه دا د هغه په کار دی، ضرور به یې له ورکه. حج در باندې فرق دی، دا د هغه په کار دی چې دا مال ولګوه. جومات جوړیږي یا لار جوړیږي یا بل مسکین ګاونډي دی یا یتیمانان دي، دا هغوی غریبانان دي، دا د الله په کار دی، دی له ورکه. نو بیا به دا مال باندې بروسه نه ساتي، دا به هلته قربانې. ثواب پکې شته، پرېږده بچو ته خیر دی، خو مخکې ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دې ته مې ګوره چې مخکې مې څه شی ولېږه، ځکه ته چې کوم شي له روانې زیات حاجت خو د هغې ته دی که نه. نو ما د ابو هریره رضی الله عنه خبره درته ونه کړله چې د مرګ په وخت کې جلل او ورته وایي ملګرې ولې جالې د خپل دوست سره محبوب سره ملاقات دې کېږي؟ وایي سفر ډېر اوږد دی، سامان را سره کم دی. نو چې حضرت ابو هریره دا وایي نو موږ پکې کم کوجاګان یو. زمارونو دنیا ګټه حلاله حرامه نه ګورئ. نمبر 1 اوږده دنیا بچو لم ورکه، نفقه اوږته، نصوت هم اوږته، بچو لم اوږته ممنوع نه دی، خو اخرت له مخکې ځان له ولېږه چې کوم خواته ور روانې هغه لار ځان ته خشته کړه. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي دی، راغې سوال یې که سوال لونو ګورې حرام دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته آواز کې وی دې خوا راشه، دا سوال ولې کې؟ حضور پاک مبارک فرمایي چې کم سړی په دنیا کې سوال کوي، کچکول وسري او د خلکو نه خیر راغونډی، سوال کوي خیر غونډی، او زمونږ خلک بعضې خلک ورته په ډېر لوی نظر ګوري. هلکه شریعت ته به ګورو، د پیغمبر علیه السلام وینا ته به ګورو. کم سړی چې سوالګر دا حرام خور دی، چې سړی حرام خور شو او سوال کوي دا لوی سړی د کم ځای نه شو. کم سړی چې سوال کوي او د کوڅو نه خیر راغونډی او چغه وایي خیر راکې، او کچکول په کچکول دا حرام ګورې نه حلالېږي. ځکه کچکول کې دې واچو نو دا به حلال شي، او که نه کچکول کې دې نه اچولې نو دا به مرداری. او نه د یو زیارت او د یو نیک سړي په نوم ګورې حرام حلالېږي. دا وایي دا پیر بابا کچکول دی او د هغه دپاره غواړم، او څوک وایي دا د کاکا صاحب دی، او څوک وایي دا د اټک بابا دی، او څوک وایي دا د کوواټ بابا دی، او دا راکې او کوڅه په کوڅه کچکول غونډی. د هېچا په نوم هم حرام نه حلالېږي، دا یاد ساتئ. دا زما خبره نه ده، دا د حضور پاک مبارک د وینا معنا مې درته ذکر کړه. دا نیکعمله حلال خور نه دا حرام خور دی، دا پیسه مرداره پیسه ده. نو هغه سړي سوال کو، نبي علیه السلام ورته وی کور در څخه څه نشته، شا به لاړ شه ورشه کور در کره څه دي؟ نو یو زوړ څادر و شلی او یو زوړ د لرګي جام دی راوړل. نبی علیه السلام مبارک وی دا به ما نه څوک والي، خرڅولې وله. یو صحابي وی دا صاحب ظالم په 1 روپۍ په 1 درهم. نبی علیه السلام وفرمایل من یزید، د روپۍ نه به زیات څوک ورکړي بولي پې کوله، لکه زمونږ دا خلک چې بولي کوي دا بولي جایز ده. بل صحابي وی صاحب زه پې نور سامان هم واخله، وی قسم دی چې دا حلال مال چې تا په خپلو لاسونو وګټه دا د هغې حرامو نه د الله په نزد ډېر بهتر دی، د کم په وجه چې د قیامت په ورځ به ستا په مخ د غوښې یو ټوکړه هم ني. یو بل صحابي دی اوره حلالو کې ډېر بې برکت دی، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، چې مدینې شریفې ته حضور پاک مبارک هجرت وکړ.
نو یو انصاري او یو مهاجر یو بل سره رونه کړل، ورورولي وله جوړه کړه. او بچو توپ ورسره ویې پړساو او د پاس نه پتا سور شو او رجل یې خواله راغی. چې راغی وی کم ځای کښېنمه، وی د ما په دې خولې د پاسه کښېنه چې تا ته ما ست وکړه. نو یو په ست خو ښکاري او بل په نه خوراک. نو هغه ورته ست وکړه چې مال در سره نیموم او ښځې مې دوه دي، نو یو به طلاقه کړم خو چې ستا پکې کومه خوښه او تا ته دې په نکاح کړم. او ورته څه وایي؟ وی بارک الله فی اهلک او مالک. وی ستا په دې کور په دې ښځه کې او په دې مال کې دې الله برکت واچوي. دلوني علی السوق، ما ته بازار وښایه، زه په تجارت پوهېږم چې ځان له څه تجارت پیدا کړم. لاړ بازار یې ورته وښو. وی کوم ځای؟ وی په انصارو کې. وی ولیمه دې کړې ده او که نه؟ اولم ولو بشاتن. وی یو ګډ ولیمه وکړه، که نور دې وس نه کېږي یو ګډ حلال کړه. صحابه ډېر بې تکلفه ژوند دی. ګوره حضور پاک مبارک سره صحابو څونه مینه وه، ځان به یې ته قربانو او وعدې دی او نبي علیه السلام ته یې هم غږ نه دی کړی. بې تکلفه واده. مونږ په ودونو کې تکلفات کوو، لکونه او زرګونه روپۍ لګو نو ودونه راته ګران شي. نو هلکان هم بې واده ګرځي، ګینهکۍ هم اکثر بې واده په کور پاتې شي. خدای پاک د هغې حلالو مال کې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه برکت واچو. څونه برکت؟ اوس وونه چې دې کله مړ شو نو څلور ښځې ترې پاتې شوې. نو چې هغه خپل حصه یې رسېدله نو هغه هم 22 وه، ځکه د ښځو 8 کېږي چې اولاد یې وي، او چې بیا 8 په څلورو ښځو تقسیمې 8 4 32 د یوې پکې 22 کېږي. نو 22 هم نه غوښته، لږ یې غوښته، نو 80,000 پونډه یې وله ورکړل. دا معمولي غوندې، دا د حلالو برکت رونو. په حلال مال کې چې کم برکت دی دا په حرامو کې نشته. خوړو ټینګول ورته ګران دي. دوی امامان دي امام شافعي صاحب رحمت الله علیه، او د دویم نوم دی امام احمد ابن حنبل. امام شافعي صاحب استاد دی او احمد ابن حنبل شاګرد دی. وی یاره تاسو چې دغه علاقې ته لاړ شئ، هلته زما یو شاګرد دی احمد ابن حنبل یې نوم دی، زما دا خط وله ورکړي. قافله چې لاړه احمد ابن حنبل ته د خپل استاد د شافعي صاحب خط ورکړ. هغې کې ورته لیکلي و چې زما محترمه شاګرده احمد ابن حنبل، ډېره زمانه وشوه چې زما ستا ملاقات ونه شو. زوی مې غواړي چې زما ستا ملاقات وشي، نو تا ته چې کوم وخت کې فرصت یې ورته په کلي، نو ما ته جوابي خط راولېږه چې زه ستا ملاقات له درشم. ګوره دونه د ادب او د احترام دی، او نه وي چې ته راشه ملاقات له، نه چې تا ته کوم وخت فرصت یې چې زه ستا ملاقات له درشم. هم شاګرد و، لویي پکې نه وه، کبر پکې نه و، بس پوه شو. وی حضرت قافلې له خط ورکړه، وی په پلانکي تاریخ په پلانکي هر ورځ زه در روانېږم ستا ملاقات له، چې تاسو چېرته لاړ نه شئ. امام احمد ابن حنبل د خپل استاد د امام شافعي صاحب ملاقات له را روان دی. چې په کوم ورځ قافله را رسېدله نو شافعي صاحب خپلو شاګردانو ته وویل، وی زما یو شاګرد دی احمد ابن حنبل یې نوم دی، خو ټولې دنیا پېژنده، د احادیثو لوی امام دی او د فقه د هغې استقبال به کوو. نو ټول شاګردان راووتل. د علاقې کې څومره خلک خبرېدل چې دا دونه علما سپینګري او دا امام شافعي صاحب په خپل او د هغه شاګردان دي، موږ به موځو. عوام هم ووتل. بادشاه چا نه تپوس وکړه لکه دا جلسه جلوسته څه دی؟ وی دا د امام شافعي صاحب یو شاګرد احمد ابن حنبل را روان دی، د هغې استقبال له خلکو ته دی. ښه دومره لوی سړی دی چې شافعي صاحب او دا ټول علما استقبال کوي. هلکه وزیرانو موږ به هم استقبال له لاړ شو. بادشاه سره د وزیرانو او د ممبرانو هم راووت. ټولې لارې کوڅې ډکې دي. قافله راورسېده، احمد ابن حنبل پکې د ملاقات سلام کلام وشو. بادشاه وی شافعي صاحب ته وی حضرت ستا دا میلمه به زه میلمه کوم، دی به ما سره شاهي محل کې میلمه او ډوډۍ به وله زه ورکوم. ورونو امام شافعي صاحب ډېر زیات مهمان نواز و، میلمه دوست انسان و. بادشاه ته یې ویل نه صاحب دی به زما میلمه ما راغوښتی دی او زما د ده د ملاقات شوق و، او چې دی زما میلمه نو صاحب ته او ستا وزیران به هم پکې میلمانه یې. ډوډۍ خلکو وخوړه او لاسونه بند کړل او دی همغسې لګیا دی ډوډۍ خوري او زر زر لګیا دی. نو چې زر زر هم خوري او د خلکو نه وروسته هم بس کوي، نو دا د دې خبرې نښه ده چې دا سړی ډېر وږی دی او یا ډوډۍ ډېره زیاته خوښه نه. نو بادشاه هم ورته داسې پترس ګوري، وزیران هم ورته ګوري
او چې څوک خدمت کوي هغې هم ورته ګوري او خلک یو بل سره خاندي چې عجیبه نیک سړی دی. شافعي صاحب د ده صفت کو چې دا ډېر لوی بزرګ سړی دی. دا بزرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري، دې خو لګیا دی خلکو بس کړی او دی نه بس کوي. چې ډوډۍ کله وخوړلې شوه او درستخان اوچت شو، احمد ابن حنبل له یو کوټه په خپله حجره کې ورکړه چې ته به دلته قیام وکړې ویښه صاحب. او شافعي صاحب کور ته لاړ. نو د امام شافعي صاحب داسې وړې وړې لوڼه وې، ماشومان یې د شپږو کالو د اوو کالو چې هغې بار دا خدمت کو، چا سره کنډول د لسۍ و چا سره د اوبو. هغې رالل پلار ته وایي شافعي صاحب ته وی بابا وی میلمه پکې کوم یو احمد ابن حنبل ګوره طنز پرې کوي. وی بچې دا ماته چې مخامخ ناست وی دا هغه بزرګ انسان و چې تا وی ډېر زبرګ دی. وی او که نه بچې دا د احادیثو استاذ دی او د فقه امام دی. بچې هم دغه دی. وی زبرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري لکه راځه چې وخوړه. نبي علیه السلام خو فرمایي چې ډوډۍ به سړی خېټه درې ځایه کړي، درې سیبه کې. نو په یو حصه کې به ډوډۍ ور واچوي، په بله حصه کې به اوبه ور واچوي او درېیمه حصه به هواله پرېږدي چې دا هوا پکې ځي راځي. په دې فارموله که چا هم عمل وکړه ناجوړه کېږي به نه. نو دا ډوډۍ څوک دا ګوره د سنتو دور و، د حضور پاک مبارک ته نږدې زمانه وه. نو ماشومان جینکې هم په سنتو پوهېدی. نن موږ لوی خلک مولیان او طالبان او شیخان او صوفیان هم د سنتو نه یو خبر. هغه ماشومان یې جینکې وې او د سنتو خلاف ورزي وکړو د پیغمبر علیه السلام. قسم دی په هغه سنتو هغه جینکې خفه وي. بابا دې ته عالم وایي دا د سنتو خلاف ورزي وکړه، دونه ډېره ډوډۍ وخوړه او ډوډۍ دونه زر زر وخوړه. ګوره حضور پاک مبارک وي ډوډۍ به زر زر نه خورئ، په قلار قلار به خورئ. ژوند به پرې ډېر وی چې دا ډوډۍ پوره معده شي، چې معدې ته ورسي چې په اسان هضم شي. سوځېدلې ډوډۍ به نه خورئ، حدیث پاک کې راځي. اوس ډاکټران وي سوځېدلې مه خورئ، وجود ته نقصان ورکوي. ډېره ګرمه ډوډۍ به نه خوري. نبي علیه السلام فرمایي دا ټولو باندې که موږ په احادیثو نظر وکړو. هغه یو سړی سلی یو حکیم مدینې شریفې ته هلته یې دوکان جوړ کړ. څه موده یو مریض نه راته تپوس یې وکړم وی ستاسو په دې علاقه کې مریض نشته؟ ما خو دوکان کړی دی او څوک رانه. وی نه مونږ کې خو مرض نشته. وی ولې؟ وی مونږ د پیغمبر علیه السلام په دې قرآن شریف په دې یو آیات عمل کوو چې کولو وشربو ولا تسرفو. خوراک کوه او اسراف پکې مه کوه، اوبه څښه په اسراف پکې مه کوه. خوراک کم کوو اوبه کمې څښو بیماري کم ده. نو مونږ د نبي علیه السلام په سنتو عمل نشته، نو خراب خوراکونه خورو او بې ځایه حرام خوراکونه خورو. هغې راله په وجود کې سل او زر بیماری پیدا کړي. وی ښه بابا دا هغه ستا لوی زبرګ شاګرد و چې داسې ډوډۍ وخوړه. او ای بابا په شرمونې وشرمولو، خلکو یو بل ته کتل او خندلې. د بادشاه وزیرانو هم کتل چې شافعي صاحب داسې میلمه راوستل او صفتونه یې وله کول او علما هم خندل. شافعي صاحب بچو ته ویل نو وی زم پې پې شوم چې خوراک یې د سنتو نه خلاف کړی دی. نو زه ورته ویلی شم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه، چې سړی راوم غواړي او میلمه مي او بیا ورته وایي چې ډوډۍ دې هم ډېره وخوړه. زه ورسره څه وکړم؟ ما محسوسه کړه، خو څه ورسره وکړم؟ امام احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وایي حضرت ما ته ځان له کوټه کې بستره برابر کړه. وی ښه ډېره ښه ده. ځان له کوټه کې ورته بستره برابر کړه او ماشومانو ته یې ویل لوټه ورته اوبو ډکه کېږدئ. ماشومان یې پرې خفه وي. وی تاسو ته څه پته لګي؟ وی چې مونږ ورته کوزه سینګدکه یې ښودې وم هغسې ډکه پرته وه. نو چې دا اودس ونه کړو نو تعجد یې د کوم ځای نه وکړل؟ که په خولې څه ګناه کړي، په سترګو یې کړي، په غوږونو یې کړي. او چې دی په لاسونو به واچوي نو په لاس چې کوم واړه ګناهونه کړي هغه ته اوبو سره لاندې پرېږدي. او چې په خپو باندې اوبه واچوي نو چې کوم ګناهونه یې په خپو کړي نو هغه ته اوبو سره پرېږدي. امام صاحب وایي دا ګناهونه مونږ ته په سترګو ښکاري کې غورځېږي. وی مصیبت را رواني او چې دعا وکړو ویا دعا راته ښکاري چې دې هغه مصیبت له دغه راورکړي نو واپس یې کړي. دې ته کشف ویل کېږي. نو احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وایي وی قسم په الله که په زندګۍ کې مې ستا د دې حلال طعام په شان طعام چې ته لیدلی و، د الله تجلیات او انوار او برکات پې نازلېدل. ایمه چې احمد نن دې حلاله ډوډۍ مونتې ده او دومره ډېره چې خوړې شي وخوره. نو ما په دې وجه تا ډوډۍ زر زر خوړه او ډېره مې خوړه، په دې غرض مې خوړه چې داسې حلال رزق مې چېرته لیدی نو مونتې مې نو. او صاحب هغې حلالې ډوډۍ په ما کې دوه صفته پیدا کړل، یو د علم او یو د عمل. ګوره مونږ چې ډوډۍ وخورو نو بیا ګرځېدی نه شو، مونځ نه شو کولی
او اسویلی کو اوږده اوږده دا ولې ډوډۍ کې فرق دی ډوډۍ کې لانجه ده او حلال خوراک ته ګوره او صفت پیدا کولو ته ګوره وی دوه صفت یې راله پیدا کړل یو د علم او یو د عمل وی د علم صفت یې راکې دا پیدا کړ چې بېګا مې سوچ کو د قرآن شریف او د احادیثو نه مې مسلې راایستې ځکه امامان څه ته وایي امام د فقه دې ته وایي چې د قرآن او د حدیث نه مسله راوباسي وی د یو آیت نه او د یو حدیث نه مې په سوونو او په زرګونو مسلې راوویستې مالګه ستا ده او قشاق ستا راوړی دی نو حرام پکې د کومې راځي وی بس ماله چې د حرامو بدبویي راځي نو سوچ به وکړو یاد نشو خمبیره مې د پلان کې کوره راوړې ده معلومیږي دا چې دې خمبیره کې څه چلو ډوډۍ ونه خوړه وی داسې وکړه چې دا ډوډۍ کېده او که څوک سوالګر فقیر راځي هغه لی ورکړه خو دا ورته ووایه چې احمد ابن حنبل ورې نه خوري چې سوالګر به راغی سوال به یې وکړه ډوډۍ به یې ورولېږله وی دا ډوډۍ مونږ کرله احمد ابن حنبل نه ده خوړلې نه هم داسې سوالګري نو لکه دا زمونږ د زمانې سوالګري چې پنځه د لشلۍ یا د لستوڼې چې په زور یې د پېښور کې و زه په لار روان و لکه کوټې غوندې د ما د خپې ته چا راټوپ کړې ما نو خیال داسې پوټینې غوندې څوکلو خدای پاک ویرېدم چې دا څه شي راپورې وجنګېد چې مې وکتل خپله لو چاکلکه نیولې ده او پورې وې ځان وي شابه پیسې راکوم ما لیک نیک بختاپا کړم ما نه خو دغه لاسونه چې جامې دې را ټولې څخه ګنده کړې داسې په داسې انداز غواړي چې د ګناه دعوت خلکو له ورکوي دې ته کتل ګناه دي حرام دي دې خلکو له پیسې ورکول حرام دي دا مونږ په دې پیسو دې سوال سره بلدې کړي چې د ګناه کار کوي او د ګناه په انداز سوال کوي دې له پیسې مو ورکوي راته هم خو دې له پیسې مو ورکوي دا نور هم بلدېږي او هغه وخوري او یو سړی هغه کب وخوري نو دله تو ګناه نشته لیکن دا د هغې احتیاط و حلال خوراک به یې خوړه او د مشتبې نه به یې ځان ساته ورونو برکت یې سو سل کارت یې رب العالمین په خوب کې لیدلی نو په سلم کارت یې یاره ویله کې مې یو سوچ راغی که دې سلم کارت مې لولید یو تپوس پتې کوم څه تپوس پتې کې دا تپوس پتې کوم چې الله هغه شی راته وښایه چې تا ته پې بنده ډېر زیات در نږدې کېږي نو چې په سلم کارت یې الله په خوب کې ولید وی الله یو سوال درنه کوم وایه هغه شی راته وښایه چې تا ته پې بنده ډېر در نږدې کېږي وی دا زما په کتاب په قرآن باندې څوک چې د قرآن شریف تلاوت څونه زیات کوي هغه همره به دې ما ته زیات را نږدې کېږي نو عجیبه تپوس دې کوي بې فهم او بغیر فهم صاحب که تړې په معنا پوهېږي او که پې نه پوهېږي ځکه ډېر خلک تلاوت کوي په معنا یې پوهېږي او د عوام وروڼه خو چې تلاوت کوي په معنا یې نه پوهېږي نو په کومه طریقه چې تلاوت وکړي تا ته نږدې کېږي الله وایي قرأ بفهم او بغیر فهم که پې پوهېږي او که نه پوهېږي خو چې ژبه پرې راکوي ما ته او پرې زیات را نږدې کېږي او یو لویه مسله تاسو پرې نه پوهېږئ طالبان او مولیان پرې پوهېږي مسله د خلق القرآن هغه د بادشاه جدا نظریه وه د جدا نظریه وه بادشاه رونیوه او کوړې یې وله ورکولې او رښتیا خبره چې مې که نه نو د سپینو ډکو نه الله وایي ما له حیا راځي او که یو سړی ډېر زیات یې وکړي هلکه ولې تا ورته غږ نه کوو یاره د سپینو ډکو لحاظ مې وله وکړي د سپینو ډکو خلک لحاظ کوي دې د سپینو ډکو سره بوډا سپینګیرې او بیا د احادیثو استاد یو روایت کې شپږ لکه راځي یعنی یو قول کې او په بل قول کې علامه ذهبي لیکلي دي چې د نبي علیه السلام د لسو لکو احادیثو حافظ و چې پرتوغاښ یې وشلېده نو چې څومره چې خدایه ځکه په درو باندې دې ویلې کېږي خو زمونږ وایي مړ به شي نو سړی خامخا مري لیکن دا خو چې د پرتوغاښ وشلېده او دا لنګوټې ته وغورځېږي دا غریب خو رسوا شو تاریخ به څه لیکي خلک به څه وایي او سپینګیري ملا دی او خلکو ته شاده دا خو راځه ډېره غټه بېعزتي ده وی دغې وخت کې د دا سر داسې اسمان ته اوچت او بیا سر راښکته کړ نو یې پرتوب په خپله اوچت شو خدای پاک یې عورت ښکاره نه کړه او د پورې پیوست شو یعنې پرتوغاښ چې کولو شي نو پرتوب کې ساه خو نه ده چې اوچت شي په خپله پرتوب اوچت شو د پورې پیوست شو په یو کم دېرشمه کوړه بېهوشه شو وی دقه وخت ما سره هم ډېر غم شو وی ما الله ته سر پورته کړ او ما وی چې یا رحیم و یا ودود یا ذا العرش المجید ای رحیم ذاته ای زما دوسته خدایه ای د لوی عرش خاونده خدایه ای د لوی بزرګۍ خاونده خدایه اسألک بعزتک و قدرتک و سلطانک ستا په لوی عزت او ستا په لوی قدرت او په لوی طاقت او بادشاهۍ د نه سوال کوم ان کنتو علی الصواب
فلا تهتک صدري که زه په حق یم نو زما پرده خدایه مه اخلې. استاد یې ولی تحفه کې ولیکې شافي صاحب نه چا تپوس وکړو وایي په دې جامو به څه کوې؟ نو بیا مې سړي ودرول د جنازې د سکونو په اندازه لږ ځای کې چې اندازه ولګوم چې دونه ځای کې دومره سړي راځي نو چې د ده جنازه په څومره ځای کې چې دونه او څونه راځي نو وایي چې ما که اندازه ولګوله نو لکو کسانو په ده جنازه کړې ده. 10 لکه کسان او عیسایان او یهودیان 10,000 کسان صرف د احمد ابن حنبل د جنازې په لیدو مسلمانان شوي دي. تاریخي خبره چې جنازه یې وله وکتله د بس 10,000 کسان پرې مسلمانان شو. د مارونو حلالو کې چې کم برکت دی اوبه دې خلک وي صفا اوبه لیکن که په دې اوبو کې تا واوره واچوله دې کې لټ واچول یا دې نو د اوبه نورې نه دیداري شي. دقه رنګیرونو علم دی که چا سره د قرآن او د حدیثو علم خو یاره حلال خوراک شو ورسره نو د علم ورسره نور هم مزیدار شي دا ورسره نور هم پشته شي. او چې حرام ورسره داسې شوه لکه د پي پاک اوبو کې چې پلي څاڅکي واچې خدای دې زموږ حلال خوراک نصیب کړي. دارالعلوم دیوبند کې قاري طیب صاحب لیکلي دي نو قاري صاحب لیکي وی ما د خپل استاذ نه اورېدلي دي چې موږ به یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو او پته مه به ووته چې د شاجي صاحب ډوډۍ به کله پاک ورځ به موږ ته ته تلونه وی ډوډۍ به سقات ډوډۍ نه وه عامه ښوروا به وه او نوړی ډوډۍ به وه لیکن هغې کې به چې کم برکت او کومه حلاله ډوډۍ به وه او هغې به زما او زموږ وجود له کومه فایده ورکوله نو هغې برکت پسې به مونږ ګرځېدو. ګیا یې راوړه او اندازه به یې دا وه چې ګیا به یې سینګ راوړه چې لومبې لاس په پې چا کېښود بس د هغه به وه ځکه خلک به ورته په انتظار به او ګیا به یې ډېره وه په قیمت به یې ځانه خرڅوله او حلال که لږه مې سوړې به ورته ني خو دا ځکه دی هغه خپل کاروبار کوي نو بیا د مسلمانانو کارونه پاتې کېږي دله تنخوا مقرره نو په شریک یې ولې تنخوا مقرر کړو. اوس زمونږ په وطن کې خلک التالونه کوي تنخوا مې کمه ده چې زیاته شي څوک بوک التال کوي او څوک مړی تعمیلونه اچوي او ډېره موده وشوه چې د بچو د الوا تړه کېږي ورته وایي ښه دی د بچو دپاره خو آخر نشم خرابول زه به د بیت المال نه دومره تنخوا اخلم چې ایله زما او زما د بچو ګزاره پرې کېږي. یاره که ته راته اجازت کې نو زه به دې بچو له د الوی انتظام وکړم وی د کم ځای نه به وله کې وی داسې به وکړم چې ستا په تنخوا کې به لږه لږه بچت وکړم ډوډۍ به د 3 په ځای 2 پخو د 5 په ځای به 4 پخو ترکاري به د 2 کاسو په ځای 1.5 پخو لږ لږ بچت به وکړو نو د هغې نه به بیا زه ته پیسې جمع کړم نو دې بچو له به د الوا پخته زه یې وته شوې وی ده کې داسې کولی شي وکړم ډېره زمانه تېره شوې یو ځل ورته بیبي الوا کېښوده چې کېښوده وی ښځې دا کم ځای وه وی دا په خپله ستا په هغه تنخوا کې لږ لږ بچت کوو اوسه یې راله نبي علیه السلام ته ودرېدله وی صاحب ستا دې ملګرو زه ښکار کړی یم او په یو غار کې زما بچي دي نو دې ته حکم وکړه چې ما پرېږدي چې هغه بچو له پی ورکړم بیا به راشم. نبي علیه السلام ورته مسکی شو وی په تا سید بار دی چې بیا به راشي حالانکې ګورې نبي علیه السلام د بچو په وخت کې د ښکار نه منع کړې ده چې د بچو په وخت کې به ښکار نه کوې ځکه بچي ضایع کېږي. وی په تا سید بار دی چې ته بیا راشې وی داسې قسم به درته وخورم چې د اسمان د پاسه او د ځمکې لاندې به د هغې نه سخت قسم بل نه وی هغه څه قسم دی وی که زه رانلم نو ما دې د قیامت پر ورځ الله د حرام خورو په سب کې پرځي. نبی علیه السلام مبارک اوړه چې د کوسې دې خبرې سره وی قسم په الله په رب قسم چې له دې نه خطرناک قسم بل نشته یې پرېږدی اوسې وی بعضې خلک صرف دنیا غواړي دې به دنیا به الله ورکړي خو آخرت کې به یې سني منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار او بعضې خلک دی چې دنیا هم غواړي اخر هم غواړي او د جهنم د اور نه پنۍ هم غواړي دقسې خلک جوړ شي. او ما په خپل ژوند کې خپل بچي او نوسي 200 ولیدل او لا نورم انشاءالله چې خدای راکړي او په عمر کې الله دا برکت پیدا کړ چې د 100 نه عمر اوړېدلی په سر کې او په ګیره کې سپین ویښته نو غاښ یو نو پروت دی دا د حضور پاک دعا نو نبی علیه السلام به د برکت دعا کوله چې خدای برکت پیدا کړي په مال کې برکت په هغه مال کې پیدا کړي چې حلالي په حرامو کې نه دعا کوي چې خدای زموږ حلال رزق نصیب خدای موږ د حرام خوارۍ نه او د حرام مال نه په امن کې وساتي.